شتمني د ژوند هدف نه وسیله ده. اصلي شتمن او سرمایه‌دار خلک هغه نه دي چې ډیر ثروت او شتمني ولري، بلکې شتمن هغه دي چې علم او پوهه ولري. هغه څوک یتیم نه دی چې مور او پلار یې په ژوند کې نه وي. یتیم هغه څوک دی چې علم ونه لري. شتمني د انسان د ژوند هدف نه دی، ولې د ژوند تیرولو لپاره یوه مهمه وسیله ده. د انسان د پیدایښت یوازینی هدف د خدای پاک پیژندل، د هغه عبادت کول او رضایي ترلاسه کول دي، ترڅو په هغه بل جهان کې نتیجه وګوري. انسان تل د شتمن کېدو لپاره هڅې کوي، خو دا زموږ د ژوند اصلي هدف نه دی. غربت او شتمن کېدل دواړه د خدای تعالی له لوري دي. شتمن ته شتمني او غریب ته غریبي د الله له لوري یو امتحان دی. کله چې د انسان روح د بدن نه وځي، قبر کې دفن کړي، نو هلته ترېنه دا پوښتنه نه کېږي چې څومره دولت دې ګټلی و، بلکې د هغې حساب به ورسره کېږي. او غریب به د مالدار نه 1500 کاله مخکې جنت ته الله تعالی داخلوي. موږ باید د خپل ژوند د جنت د ترلاسه کولو لپاره یو فرصت وګڼو او هغه اعمال او اقوال ترسره کړو چې په آخرت کې ښه نتیجه راکړل شي.